سلامونه او نیکی هیلې درنو لیدونکو ستړي مه شئ په دې هیله چې روغ جوړ اوسئ. په نننۍ ویډیو کې به د افغانستان د لوبډلې د نوي کپتان او همداشان د افغان 19 کلنې ملي لوبډلې د ازموینې په اړه معلومات درکړو. خو لومړی د سره زموږ ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ. لومړی د افغانستان د ملي 19 کلنې لوبډلې د ازموینې په هکله. افغان کرکټ بورډ په 1300 ورځو کې د افغانستان د 19 کلنو لوبغاړو څخه ازموینه واخیسته. په یاد ازموینه کې د افغانستان د ټولو ولایتونو څخه لوبغاړو ګډون کړی و. په دې ازموینه کې شاوخوا 15,000 لوبغاړو څخه ازموینه اخیستل شوې. د کرکټ بورډ په وینا چې په پایله کې یې ټاکلی هدف لوبغاړي وټاکل شول. په یاد ازموینه کې د بالینګ په برخه کې د شانتي لوبغاړي ښکارېدل چې د بالینګ سرعت یې د 140 پورې رسېده، چې دا د افغانستان د کرکټ بورډ یا هم د کرکټ د لوبډلې د راتلونکي لپاره غوره خبر دی. یا د لوبډلې ته په غوره شوې لوبډله کې د میساینک زون زیاتره لوبغاړي له خوست او همداشان د سپین غر زون زیاتره لوبغاړي له ننګرهار څخه دي. اوس هم د راشد خان په اړه. راشد خان یو ځل بیا د افغان کرکټ بورډ له لوري د افغانستان د شل اوریزو لوبو کپتان وټاکل شو. راشد خان تر دې دمخه هم د افغانستان د ملي لوبډلې د شل اوریزو لوبو کپتاني ترسره کړې. راشد خان د افغان کرکټ بورډ څخه مننه کړې چې د یو ځل بیا د افغانستان د ملي لوبډلې د شل اوریزو لوبو د کپتان په توګه ټاکلی. راشد خان زیاته کړې چې پوره هڅه به کوي ترڅو د افغانستان د ملي لوبډلې د لا ښه کېدو لپاره کار وکړي. نو دوستانو په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي، دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو د سره لایک او چینل سره سبسکرایب کړئ. تاسو ټولو ته ښه وخت. الله پامان.